چې الله تعالی په جنت کې 10 درجه بلندي محمد رسول الله چې الله سره زماره حرمین الشریفین سفر الله نصیب کړي محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم الله تعالی دې زما استاد سره د راست د خپل پیغمبر سره د جنت د ناستي سبب وګرځي د ټول امت مور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ د امام الانبیاء محمد رسول اللہ پخوا کی تشریف فرماوا سید الانبیاء فرمائل ہلاک شو بیایو فرمائل ہلاک شو بیایو فرمائل ہلاک شو دری پیر امام الانبیاء فرمائل ہلاک شو ہلاک شو ہلاک شو مور بی بی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی دا اللہ حبیب سوک ہلاک شو پیغمبر علیہ السلام و دعا فرمائل اگا سوک ہلاک شو چی دا چام بدا قیامت با میدان زما دا مخ دیدار حقتا نمیلے سوک بدا قیامت با میدان بانی زما دا مخ دیدار نشکا ولی آتا با زما دا چہرے مبارک دیدار نمیلے دا انسان ہلاک شو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پختہ نہ گئی دا اللہ حبیبہ دا بسوک ہوئی دا اللہ محبوبہ دا بسوک ہوئی چاہا بستاسو دا مخ مبارک دیدار نشکا ولی تاس توجہ خما تا دا کنا ما تا ہم توجہ دا کنا حدیث تا توجہ دستاسو دا حدیث تاسو دا بیان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائل چہ ہلاک شو درے پیرے اما عائشہ فرمائی سوک ہلاک شو امام الانبیاء جناب رسول اللہ تو فرمائے چہ قیامت میں میدان زمان دا مخ دیدار ورطن ملے رہی زمان چہرہ با نشی لی دے زمان مخ مبارک با نشی لی دے اور واقعی دا قیامت میں میدان عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ شاہ جی رحمت اللہ علیہ کا فرمائے جنت تو حسین ہے ہم یہ مانتے ہیں جنت تو حسین ہے جنت یہ چمن چمنستان حسین ہے ہم یہ مانتے ہیں لیکن جنت سے بھی محشر کے میدان میں جنت سے حسین ترین منظر ہوگا حلقہ شاہ جی وہ کیا عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے فرمائے محشر کا میدان ہوگا حشر کا میدان ہوگا اور میرے نانا محمد رسول اللہ کا دیدار ہوگا آپ جنم دے جنت نم حسین منظری جنہا محشر پر میدان کی رخبل بابا جان دیدار میں لائے گی اور جناب رسول اللہ صلی دیدار مبارک میں لائے گی جنہا قیامت پر میدان دا پیغمبر دا چہری دیدار نشکا والے پیغمبر ہوئی حلاک شو حالا دری پیر ارشاد فرمائے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمائی سوک تا اللہ پیغمبر و تا فرمائی دا با آغا سوکی چی دے چام مخی تا زمان نم واغستی شیو دے پا ما بانی درو شریف نلوی دی بلکہ کہ حدیث کی راجی پیغمبر علیہ السلام فرمائی پوز دی ککڑشی چی زمانو مواوری و پاکی باندی درو شریف ملوئی پیغمبر علیہ السلام فرمائی دتولو نزیاد بخیل و شم آگا دی چی زمانو مواوری دی درو شریف ملوئی پیغمبر علیہ السلام فرمائی دی جنت لا رہے رکڑے دا چی زمانو مواوری دی پا ما باندی درو شریف ملوئی جنت لا رہے رکڑے دا چی پا ما باندی درو مبارک لولی نا دی پیغمبر علیہ السلام مبارک چی واغسیشی برکت العصر قطب الاقطاب ریحان الہند زما دادا پیر دے زما دادا مرشد دے مولانا زکریہ نور اللہ مرقدہ وجعل الجنت مسواہ دلی حدیث پر زید کی لکی وہ خطرناک ترین عطاب دے خطرناک ترین عطاب دے کہ قیامت کا میدان دے حبیب دیدار کا میرا آئے گی اور زم کو ارزو دارا زم کو تمنا دارا کہ قیامت کا میدان عرص ختم شی منزون لالل ذکرون لالل تلاوتون لالل روجہ لالا عبادتون لالل سجدی لارے رکوگان لارے اخیر آواز بمدائی وا محمد اے دا اللہ حبیب اے دا اللہ محبوب زمون شفاعت کہ قیامت کا میدان جب پیغمبر چہری دیدار میں ملاوی کی آواز بچاتے کو بدے وجہ درود مبارک سرا مینہ کوئی محبت کوئی دما شیخ دما مرشد مولانا زرمان ہزاروی سے نور اللہ مرقدہ وجعل الجنت مسواہ اب میرے پیارو میں نے اپنے آقا میں نے اپنے پیر میں نے اپنے مرشد کہ جتنے کمالات دیکھے ہیں اس کی علمی اس کی تحقیقی
और उसके मुर्शिदाना अंदाज देखा है तो सब कुछ में ये पढ़ा हुआ था, दरूद शरीफ पढ़ा करो, दरूद शरीफ पढ़ा करो, दरूद शरीफ पढ़ा करो। दरूद शरीफ पढ़ा अल्लाह ताला लारे मोलाओ की तमाम इलारे अल्लाह ताला दरूद मुबारक की खौदी, तमाम कोर बरकत वाले दरूद मुबारक, दुकान बरकत वाले दरूद मुबारक, कार पैसों के बरकत वाले दरूद मुबारक, बच्चों के बरकत वाले दरूद मुबारक, लेन देन के बरकत वाले दरूद मुबारक, सोच सुकून और आराम वाले दरूद मुबारक वाला, दरूद मुबारक के तमाम कमालात की खौदी। इमाम शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह फरमाई वे मुझ समुंदरी पर दरूद शरीफ की मंदिरी, मुझ समुंदरी दा पर दरूद शरीफ मुबारक के जिक्र दे मंदिरी। और मौलाना ज़करिया रहमहुल्लाह अजीब और लफ्ज़ जिक्र कई, फरमाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाई वही चीज़ जुमाई मुबारक इश्पा जुमाई मुबारक और रसूल की हदीस मुबारक हो के राजी अमा बाने रोखान अदा महबूब फरमाई पमा बाने रहा सोच पमा बाने दरूद शरीफ लोली आगा मलाइके डार एक मातरा रसी, मलाइके डार एक मातरा रसी जुमाई इश्पा और जुमाई औरत दा पमा बाने रोखाना और रनादा सोच गवा बिया मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाई वे पैगंबर इस्लाम फरमाई जमा दे उम्मतियान दरूद शरीफ की मातरा रसीगी जरी दी खपल उम्मती दे पारे इस्तिगफार वाला, जरी खपल उम्मती दे पारा इस्तिगफार वाला जदी ने लोई निअमत पर शामुन पीरान लजू बुजुर्गान लजू औलिया लजू शुयूख लजू जरी रे पारा के हजरत दुआ रहता होगा, हजरत दुआ रहता होगा। दरूद मुबारक के कमाल डाले कि महबूब अलैहि सलाम फरमाई ज़बेद अल्लाह दरबार के वाड़ इस्तिगफार वाला वाड़ जरी ने बल पदे वजबाने मीना कवई सोख मिलावेगी दरूद मुबारक वाले, सकीन मिलावेगी दरूद मुबारक वाले, कश्मी के कम दे अरख बतलावा ओम के कम दे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि। यो अरख वावड़े बल अरख बाने वावड़े दरूद मुबारक लेगा, दा सौगात लेगा, दा तोहफे लेगा, इंशाअल्लाह यो रोज़ बा अल्लाह ताला करम होगी, यो रोज़ बा अल्लाह ताला मेहरबानी होगी। चीज़ सुन्नत पाबंदी वा दस्तरगी बली अल्लाह ताला कोलाओ की और जनाब रसूलुल्लाह पर चेहरा मुबारक के बला पास हो लेगी इंशाअल्लाह तजरबतन नतवे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम हरमैन शरीफैन सफ़र नसीब कई, हज न बरमाने अल्लाह कई, उम्रे बरमाने अल्लाह कई और पैगंबर अलैहि सलाम दीदार बा अल्लाह नसीब कई और पर सुन्नत तरीक़ा बाने बर तक अल्लाह ताला आसानी तौफीक अता कीजिए इंशाअल्लाह। दरूद मुबारक हुआ टोल मानजा वाला दरूद शरीफ पे पिरो है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। प्रोग्राम दे साल सवाब द पारा जी जमूर और आदिल दे साल सवाब द पारा द प्रोग्राम मुआकिद करे रे द पारा के कम दे लगा खपल खो चिरागे कब्र के अल्लाह ताला सुकून व दौर की आराम व दौर की और द खानदान द पारा अल्लाह ताला द सब्र जमील से अल्फाज द उलमा व शुन द उबासी और अल्लाह ताला दी तर सबर हमारा माने अजर सवाब हो रही। मुहतरम अजीजान उमर तोल रहे दुनिया में वफा दा मीना न कही दा मोहब्बत न कही तेरे चा सरम मीना न करे तेरे चा सरम मोहब्बत न करे तेरे चमन बेवफा तेरे चमनिस्तान बेवफा तेरे गुलिस्तान बेवफा तेरे खुला बेवफा तेरे जीनत बेवफा तेरे खाइश बेवफा तेरे बंगले बेवफा तेरे माल दौलत बेवफा तेरे जीनत बेवफा रे तेरे बैंक बैलेंस बेवफा रे दार चा सरम मीना न कही चा सरम मोहब्बत न कही बल्कि लफ्ज़ कुल्ली दलालत दा कि कुल्लु मन अलैहा लफ्ज़ कुल्ली दलालत दा कि कुल्लु मन अलैहा फान अल्लाह इस पर नजर वाले दरजी दे दरपना इज़ अस्समाउ फतरत व इज़ल कवाकिब इंतसरत व इज़ल बिहार फुज्जिरत व इज़ल कुबूर बुसिरत फनाही फनादा अल क़ारिअतु मल क़ारिअ व मा अदराक मल क़ारिअ फनाही फनादा इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा वफ़ा निश्ता चमने बेवफ़ा ने चमनिस्ताने बेवफ़ा ने यौरत आवाज़ के दुम के रे स्ताक कफन तैयार
زمان کفن تیار جنازہ روانہ وا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ ولادے تپوس کی دا جنازہ دچادا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ تو فرمائے کہ خفقی گی نانو دا جنازہ ستادا کبھی کہ خفقی گی نستانا دا جنازہ زمادا دبل جنازہ خپل جنازے تصور دبل جنازہ دخپل ځان د پاره فکر دبل په جنازه ودرېدل دا سوچ او تصور چې سبب زما په جنازه باندې څوک ولاړ چې دا هغه لوی امیر المؤمنین بچو چې دا هغه سر ته ګټه پراته وه او عامر بصري ورته ورغی او کېناستو ورته او د هغه سر یې پر خپل غېږ کې کېښودو هغه ورته جواب کې څه وایي یا صاحبي لا تغترب بالنعومي فالعمر ينفذ والنعيم يزول فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول إذا ما مرغريا إذا ما دوستا دنیا سره وفا مکوا دنیا سره مینا مکوا د دې نعمتونو ځای کېدونکي دي د دې نعمتونو فنا کېدونکي دي د دې نعمتونو کې محبت نشته مرګریا چې کله زما جنازه والي او د قبرستان په اړخ باندې روان شي تصور دا ځان سره کوا چې زما جنازه په چا پورګ باندې رسي قبرستان ته روان یم دنیا بے وفا دا دینه کوي نو مونږ ولا نور کړي ولمل حیات الدنیا الا متاع الغرور متاع زموږ علماء معنا کوي جاء الكلب واخذ المتاع وفر الى الجبل جاء الكلب واخذ المتاع وفر الى الجبل متاع څه ویل شي داسې بیکاره څیز چې هغه دوکه ورکوي چې هغه دوکه سي چې هغه سپینې دوکه ورکړله هغه ویل که دا غوښه وه پکې چې کوم دی د غوښې د پاکولو کپړه وه نو مور ته آواز وکړو هغه معنا پسې وتې دې علماو ته پته ده تاسو ته علماو ته پته ده هغه معنا پسې وته چې متاع څه ته وایي هغه لور مور ته آواز کوي مورې جاء الكلب اخذ المتاع وفر الى الجبل مورې چې کوم دی نو سپی راغی متاع یې واخسته او لار غر طرف ته یې منډې کړلې دا کوم عظیم شخصیت چې په معنا پسې د متاع وته هغه ویل متاع خو ما ته میلاو شو چې ویې ګورم چې دا داسې شی نو چې د سپي سره یې وکتل په هغه خوله کې کپړه وه کومه کپړه چې په هغې باندې لوښې پاکولی شي د سالن لوښې په هغې پاکولی شي د هغې نه د سالن بوی راتلو نو سپی وایي که چېرته دا غوښه ده سالن دی چې زه به یې وخورم پکې هغه کپړه وه وایي د دنیا هم دقه رنګې ده چې مونږ ته ډېره حسینه ښکاري مونږ ته ډېره جمیله ښکاري مونږ ته ډېره ښکلې ښکاري مونږ ته مزینه ښکاري د دې چمن د دې چمنستان او ګلستان دا راته ښکلې ښکاري خو څه وایي رنګ رلیو پې زمانې کې نه جانا اے دل رنگ رلیو پہ زمانے کے نہ جانا ہے دل یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے درے پہ چمن مدو کگے گا درے پہ چمنستان مدو کگے گا درے پہ گلستان بانے مدو کگے گا پر رنگ راگلی دس پر لیدہ وہ اصل خزان دے کاکا جانم لال مشرانم لال پلوانم لال لاش قبرستان تو گورا قبرستان شہر خاموشاں کاری شہر خاموشاں سبق مال راکی ماں کے صدر پروت دے ماں کی وزیر پروت دے ماں کے بدماش پروت دے ماں کی ولی پروت دے ماں کی جرگیس پروت دے ماں کے دا قوم مشر پروت دے ماں کے دا چا مور دا ماں کے دا چا خور دا ماں کے دا چا دا ملی دا محبت لار قبرستان صدارہ کی ماں تا گورا شہر خاموشاں میں مگانا ماں کے لاندے لوی عالم آباد دے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گی پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا ہم سفیروں باغ میں ہر دم جو ہے چہچہا بلبلے اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا اطلسو کم خواب کے پوشاک پر نازان ہو اطلسو کم خواب کے پوشاک پر نازان ہو اس
इस तरह बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। जुबे जी दुनिया पे वफा नामी ने कही, मोहब्बत ने कही, उखियारतिया संग दा उखियार सूख दे चदा अगज़र पर कामयाबी हो। बुजुर्ग चाव फरमायल हजरत नेक अमाल सुमर कम द कबर द पार तैयार है सुमर कम अगर जवाब क्यों फरमाए कि सुमर इसारे दुमर तैयार हो जो सुमर अल का वक्त दे रे दुमर तैयार हो उसका वक्त तो सुमर दे दागी उम्र सौदा होगा दागी द पार दान सर सलत है उसका सौदा है उसका। हारून रशीद बादशाह डे लोई सड़े तेर शवे डेर लोई सड़े तेर शवे उखियार सड़े तेर शवे रे मुअतन रहमतुल्लाहि अलैहि वायु दागा महल के बाद रोजाना द कुरान मजीद बसौन खत्मुन द अल्लाह ताला द कलाम के दे उड़ के सड़े नो लोई सड़े द जमाने रे लोय हस्ती व आगा तब यो मजनून रात को बहलोल दागा नाम हो खाले को दे बालुली दाना बहलोल कमजोर सड़े नो उखियारमो दानामो और बुजुर्गमो वलीउल्लाहमो और वाकई यार खबर है तो उखियार त्याग हर खबर है जो उखियार त्याग व्यवरज वाले जो कम दे रहा गए सर के नास्तो वर सर नास्ते हारून रशीद बादशाह व तो बहलोला तो खुडेर घर से वेल आओ जी डेर घर जमा वेल डेर खलो तजी वेल आओ वेल डेर इंसानान सर मिलावेगी वेल आओ वेल डेर मखलूक सर मिलावेगी हर महफल तरवान ता तर नास्ते से तकलीफ शटर है ना बस रवान अल तकीनी अगर वेल बादशाह सलामत अर्ज तजमा वेल योकारो को वेल आओ वेल ता खुब उखियारम दीरी ने कम कल्बम दीरी वेल आओ उखियारानम दीरी ने कम कलम दीरी न उखियारानम पर नजर दे राजी कम कलम देर पर नजर राजी न बा हारून रशीद सो कोंटे रवा गसला द सरोज द बादशाह कोंटे से बड़ा कोंटे खुनी और न जमा उस्ताद शान कोंटे द सरोज रो कोंटे वा वेलता वाला नगो त कतल वेल बादशाह पर सरोज रो कोंटे सो द सरोज रो पर कोंटे बा सो बादशाह तो वेरवा बहलोला डेर कर से दिल दी पर तमाम दुनिया पर तमाम अज़म कबाने पर तमाम खिद्दों के साथ आवे दिल्ली व बहलोला दा कोंटे दजान सरवाला जिसोक दा कम कलकार शुन दा कोंटे अगला वरका या ममाते हुए चला में प्लान की कम कलर कोंटे वरकड़े दा कोंटे कम कल इंसान लवर का बहलोल कोंटे रवा गसले हो दजान से रवा गसले कमजोर कोंटे वना ऐसे कमा होता है नो केडी शी पगा वक्त मुतजान कम कल करे वे खपके गम खुडुम बे कम कल जेमा राजे जे कम कल तो खबर जमाना वाले जे रसरो जरो कोंटे दरा जे कम निजान वतली वने को जे रसरो जरो कोंटे को हासिल को करने सम ख्याल ले कतार में मत जोड़ करे हो काना वल्ला जे कम ने पबो वाला औडा की बिसुद वाला बटोल कम कलान शुरू मुंगा यार जबर चा सरे न रवान में चुडुम बे कम कल यार सरोजर कोंटे राका मड़ कम कल न गोये रहता हुआ है कोंटे राका वा कोंटे पकार दा कोंटे वाला सर आगा तो एल्सा कम कलु को रहा कम कल सड़ी रहा कोंटे वाला का बस आगा कोंटे रवा का सर और तो बादशाह दा ख्वान रवान शो खुदा उड़ के सड़े ऊनो दार ज़माने वली उल्लाह माना ज़करिया रहमतुल्लाह फरमाई दा से अजीम हस्ती वा दा से अजीम शख्सियत हो यो रज़ुमदा हारून रशीद बादशाह बीबी जुबैदा और सर खातूनी अव्वल दाम और सरदा दाम रवाना रहो बादशाह हम रवान दे पलार बांधी तीरीग नु साहिल बानी वरते पर चक्कर उठी साहिल के समंदर के चिगूरी दा बहलोल लग्या रे दा से तोपस की साजी मेरे हारून रशीद बादशाह वाला आवाज वर को बहलोला मजनूना अगवेल जी बादशाह अमीर मोमिनीन वेलदा से जोड़े वेलदा खुद जन्नत माने जोड़ोगा अगवेल दे जन्नत माने और मड़ बिया शगा और दे शिगी तोपस की और बिया दे जन्नत मारे कोई मजनून का ना बहलोला जुबैदा पेराला जुबैदे वत आवाज को बहलोला से जोड़े वेलदा दे जन्नत माने जोड़ोमा वेल पसो बाने वरके वस पलस दराहिम बाने वरगोमा अगे लस दराहिम वा असल खादिम दे वर कमेंट वाला वर के सिमाल जन्नत माने रखिसा वर कॉल दा बस अगर 10 रुपये तेरावा असले और आज जे कम देनो बस जुबैदे वरते माने जमाशो वेला मानिस्ता शोजा फरमाई हुई जुबैदम ते लाड़ो हारून रशीद बादशाह हम लाड़ माना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैहि नकल करी दी फरमाई हुई तिशपश वाला हारून रशीद बादशाह फरमाई खूब में ओली दो बखूब के घर
الله تعالی دې زما اوستا خوبونه مدقه شان کړي چې ښایسته ښایسته خوبونه وي ښکلي ښکلي خوبونه وي مزناک خوبونه وي داسې چې سهار کې راپاسو او بل شان بلای خوبونه چې ښه یي نه د هغې دپاره ضروري خبره ده دا یاد ساتئ ښه زموږ حضرت به دا فرمایل چې ښکلي خوبونه یي نه درې اصولو سره قایم یو چې څوک په اوداسه کې سملاستو تمامه شپه به الله تعالی په عبادت کې شماري یا دویم حدیثو کې راځي د سورې بقرې آمن الرسول نه واخلا تر د اخره پورې د دې چې څوک لوستل کوي ان شاء الله تعالی حدیثو کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سورې بقرې اخري الله تعالی څوک لوري الله تعالی به ورته د شپې اجرونه او ثوابونه ورعطا کوي د شپې به ورته اجرونه او ثوابونه الله تعالی ورعطا کوي محدثین علما لیکي وکي د الله کرم لوی دی الله تعالی به ورته تهجد او اجر هم ورکوي یو عمل او داس قسم لاستل دویم عمل سورې بقرې کې کوم دی اخري لوستل او څلور دریم عمل درود مبارک چې کوم دی لوستل بیجا خوبونه بنئ ان شاء الله تعالی بیځای خوبونه شیطانی خوبونه بنئ ان شاء الله رحمانی خوبونه بنئ خو زموږ ټول نسل خو چې کوم دی په موبایل باندې ونکي کینې پړه مامو پاسې پړه مامو دا څنګه مسلمان دي چې سملیم پړه مامو چې ودې کېږي نو اخر کې هغه شی په وخت کې پروت دی اخر کې هغه مال په وخت کې پروت دی چې ودې کېږي اخر سندره په وخت کې پروت دی دا الله خبر نه د دین خبر نه بهر حال عرض میں دا کو خوب ہی ہارون رشید بادشاہ خوب کی پوری جنت تھے دے جنت خیستہ محلات تھے ہارون رشید بادشاہ فرمائے دے جنت دے محلات ہو گئے زمان کتن میں اکڑلا یو محلہ تڑے مزنا کارشو یو محلہ تڑے خول کارشو باغی بانی زور نزدی شما پرے پہ لکلی دا محل دا زبیدے لے دا محل دا زبیدے لے امام کی محل دا زبیدے لے دا محل ورطا کمزے کی ملاو شو زبیدہ خود ما سر پکور و محل یو زیدہ سنگ زبیدہ دا چھ زمان محل آگے اچت اعلا او بالا دے ویرات کو فرمائل شو بادشاہ امیر مؤمنین ہارون رشید بھئی رات کو فرمائل دا اغا محل چھ پر زبید زال پلس دراہی مبانے غصے دے دا اغا محل دے دا اغا محل دے بادشاہ وی تیر خوب را بیدار شمائی جو دا آغا چه بحلول خرسول کولا غیل روان بادشاہ لیونش پس روانش پس روانشو قتلی کول چه اس پماتا بحلول کم دے کی ملاوے گی واقعی بحلول دے کم دے ولاڑو اللہ بحلول چه ولاڑو وراغے ورطا آوازے کو ہارون رشید بادشاہ او بحلول بادشاہ امیر مؤمنین نے مخیطہ ولاڑ دے جی سحکم دے امیر مؤمنین ویل راغلے ما اپرون چی دی محل خرسو یو محل میں بل پکار دے ملاوے گی با اگوہ جواب جو ہے فرمائل آو بادشاہ ملاوے گی آو بادشاہ ملاوے گی ویل قیمت دے سدے ویل و بادشاہ ندے قیمت دا تمام حکومت دے تمام حکومت راکا او دا وقت جنت محل والا بادشاہ وردوئی پر لسدین دراہمو نن تمام محل بحلول و دا مخروالا ودویر و بادشاہ پرون سودا دا غیب وا او دا نن سودا دا کتن دا پرون خو سودا دا غیب و تالی دلی نوا او دا یاد ساتے زمونگم دا غیب و سودا گانی عمل کوئی زمان حضرت با فرمائل ہر عمل پا دین نیت کوا چی پا دی عمل بما اللہ جنت داخلی چاہے نبل دی چاہے فرض دی چاہے سنت دی چاہے صدقہ دا چاہے درود مبارک دی چاہے خوش اخلاقی دا چاہے اخلاق مبارک دی دا چکم دے تمام اپنا اول اور پا دی نیت بانی چی تا ہر عمل دی چی بدی مما اللہ جنت داخلی پا تا ہر عمل دی چی بدی مما اللہ جنت داخلی ورنہ ابن معلوم ہے چی کم عمل عند اللہ موستا قبل انشاءاللہ تعالی بس بیا بڑی سجدینی یا بڑی منظوری یہ عمل قبول وہ ہر عمل بپنی نیت بانی کے چاہے حج دے چاہے روزہ دا چاہے زکاة دے سمر عمل دے پدی میرا بانی چاہے اللہ دابر قبولیت والی اللہ دابر قبولیت والی تمہا حضرت فرمائل ویل ویل جاربا جالبا اور دوسری بجالب سنچ ابراہیم علیہ السلام بجانا کولا کہ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم ربنا تقبل یا بجاڑے اللہ اسی قبول کا صدقہ دا اللہ اسی قبول کا تلاوت دے اللہ اسی قبول کا ذکر دے اللہ اسی قبول کا مول دے اللہ اسی قبول کا یا بجاڑے دا اللہ در کے سوال بٹے دا اللہ در کے معارض میں دا کا محترم عزیزانو بحلول وڑو کے سڑے نو سور جبا
تحقیقات معلومات دا وشول چې بادشاه هارون الرشید په داسې کټ کې د مرګ پروت دی چې بیا د راپاسېدو والا نه دی بیا د راپاسېدو والا نه دی چې دا اطلاع کله میلاو شوله بهلول خبر شي بهلول را روان شي چې را روان شو هارون رشید بادشاه په کټ باندې چې کوم دی پروت دی بهلول اجازت وغوښتو چې امیر المؤمنین سره میلاوېږم گویا ټول محل ته پته وه چې د امیر المؤمنین دی راځي هارون رشید بادشاه خو هم ډېر نیک انسان بهلول راغی کېناستو سلام یې واچو السلام علیک امیر المؤمنین سلام نه بعد جی امیر المؤمنین څه حالت دی امیر المؤمنین څه حالت دی امیر المؤمنین هارون رشید بادشاه ته مخ راواړو بهلوله په داسې کټ باندې پروت یم چې بیا به پانسېږم په داسې بیمارۍ باندې پروت یم چې دې بیمارۍ نه بابا امیر المؤمنین ته بیا په محل کې په کرسۍ باندې کښېني په ډېر لوی سفر باندې روان یم نو بهلول ورته وایي بادشاه سلامت امیر المؤمنین یو تپوس وم وایه بهلوله څه تپوس امیر المؤمنین چې کله به په سفر باندې ته روان وې نو د ځان نه به دې مخکې فوج ولېږو ویل او دا خبره ټیک وه ویل د ځان نه به دې مخکې زادراه ولېږو ویل دا خبره ټیک ده د ځان نه مخکې به دې هلته خیمه ولګوله چې دا خبره ټیک ده د ځان نه به دې مخکې د هلته انتظام د اوبو وکړو او دا خبره ټیک ده د خوراک او څښاک انتظام به دې وکړو چې دا خبره ټیک ده ځان ته به دې هغه ځای صفا کړو کلین به دې کړو دا خبره ټیک ده ورته فرمایي امیر المؤمنین که اوړی به و د اوړي انتظام به دې هلته کړی و که د ژمیونو د ژمي انتظام به دې هلته برابر کړی و جی بلکل ټیک ده و امیر المؤمنین که د درې ورځو نو درې ورځو انتظام به و که لسو ورځو نو د لسو ورځو انتظام به و او جی بلکل ټیک ده او بهلوله دا انتظام و نو بهلوله ته مخ راواړو و بادشاه و امیر المؤمنین د دنیا په سفر باندې خو ستا ته توښه وس د آخرت په سفر باندې روانې د آخرت په منزل باندې روانې و بادشاه امیر المؤمنین څه توښه دې ځان نه مخکې لېږلې ده رڼا دې کمه لېږلې ده بستر دې کمه لېږلې ده ځان له دې خوراک انتظام څنګه کړی د هغه ځای استوګ نه دې څنګه کړی ده امیر المؤمنین چې دا خبره واورېده بهلول ته په کتو شو نو په ژړا شو په ژړا ژړا وایي و بهلوله هارون رشید تش لاس روان دی اسم ورسره نشته صرف د ایمان رڼا ده صرف د محمد رسول الله د امتیت شان دی نور بهلوله اسم را سره نشته څه به وړم چې هلته لاړ شم نو بهلول چې دا خبره واورېده هغه د سرو زرو غونډۍ یې راواغېستله دې بادشاه ته یې داسې مخې ته ونیوله ویل و بادشاه په دومره لوی سفر باندې روان یې تا سره انتظام نشته نو په مخ د ځمکه باندې قمقل انسان ستا نه بل نشته چې دومره لوی سفر در په غاړه دی تا د ځانه مخکې څه لېږلي دي دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے یہ غنچے چھوڑ کر ایک دن زمین اندر سمانا ہے تیرا نازک بدن بائی تیرا نازک بدن بائی جلیٹے سیج پھولوں پر تیرا نازک بدن بائی جلیٹے سیج پھولوں پر ہوئے گا ایک دن مردہ جسے کیڑوں نے کھانا ہے کاکا جانا پتخت باندې به د پاسه پراته یو جامې به رانه بل څوک لري کمیس به رانه بل څوک لري په تخت باندې به بربنډ شو رحمان بابا فرمایي په تخت باندې بربنډ شي له حجابه شرمناک او شرمسار د دې دنیا زوبجي مرګ دې مونږ ټول لره د مرګ چې کوم دی انتظام کول دي د مرګ دپاره فکر کول دي الله دې د مرګ فکر مونږ کې پیدا کړي الله دې د مرګ انتظام د دې چې کوم دی زمونږ په زړونو کې دا درد پیدا کړي او دا آه دې زمونږ په زړونو کې الله تعالی پیدا کړي او الله دې وکړي چې د مرګ تیارې زما او ستاسو د ژوند مقصد وګرځېږي د زندګۍ چې کوم دی مقصد وګرځېږي کامیابي کامراني دا ده چې سړی سوچ او فکر دا وکړي چې په قبر کې صبر سره کېږي نن چې زمونږ هغه خورکۍ تللې
ده دغه لپاره د ایصال ثواب دی او زموږ د علماء دیوبند عقیده چې ایصال ثواب حق دی الحمدلله ټیک دی جی الله هم دوانه جانه خسته ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا ارحم الراحمين على بابا زبان